لوګر کې سیلابونه یو ماشوم مړ لسګونه جریبه ځمکې لاندې شوي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم. اطلاعات روز لوګر ولایت کې د زیاتو اورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي چې له امله یو ماشوم مړ شوی دی او خلکو سلګونه جریبه ځمکې لاندې کړي دي. لوګر کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ رئیس سید امین وایي له تېرې شپې راهیسې د دې ولایت مرکز په شمول خروار، احمد اغې، براکي برک، سرخ ولسوالیو د زیاتو بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي چې د یو ماشوم په ګډون یې د خلکو شاوخوا زر جریبه زراعتي ځمکه او یو شمېر څاروي له منځه وړي دي. وروستیو اورښتونو د لوګر سربیره د هیواد په شمال او ګڼ نورو ولایتونو کې هم خلکو ته د ځاني تلفاتو ترڅنګ پراخه مالي زیانونه اړولي دي. د یادولو وړ ده چې د تیرو 2 هفتو راهیسې په مسلسل ډول په هیواد کرته او پورته کې دغه سیلابونه رامنځته شوي دي. د اورښتونو لومړی ځل دی چې دومره ډیریږي چې دغومره زیانونه رسوي.